هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د لړمومه نیټه ده چې د 2025 کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. تېره میاشت څه باندې 2000 بهرني وګړو افغانستان ته تګ او راتګ کړی. کندوز کې د امارتي ځمکو د غصب مخنیوی شوی. بغلان کې د نهرین جلګي سړک د لومړۍ لاټ رغونه پیل شوه. او ټرمپ او جاپاني لومړي وزیر په توکیو کې د سوداګرۍ او امنیت تړونونه لاسلیک کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. تېره میاشت څه باندې 2000 بهرني وګړو افغانستان ته تګ راتګ کړی. د احصایو معلوماتو اداره وایي چې د روان مریض کال په تېرې میاشت کې 2330 بهرني وګړو د بندرونو او هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته تګ او راتګ کړی دی. د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 20 میرمنو په ګډون 1290 تنه افغانستان ته راغلي او د 22 میرمنو په ګډون 1040 کسان بیرته تللي دي. د دې ادارې په وینا له دې ډلې 328 تنې د تاریخي سیمو د لیدلو او ګرځندوی لپاره او پاتې نورې د کار په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. د دې ادارې د ثبت شویو ارقامو پر بنسټ تر ټولو زیات بهرني وګړي د نیمروز له بندره، د هرات هوایي ډګر او بندرونو، د تورخم، عقینې او حیرتان بندرونو او د بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. کندوز کې د امارتي ځمکو د غصب مخنیوی شوی. په کندوز ولایت کې د امارتي ځمکو د غصب مخنیوي کمیسیون د ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ رئیس مولوي نیاز محمد عابد په مشرۍ د چاردرې ولسوالۍ د نواباد په سیمه کې د غیر قانوني کورونو د نړولو اقدام وکړ. غصب شوې ځمکې بیرته د دولت ملکیت ته راوګرځول شوې. چارواکي وایي چې هیڅ چاته به د امارتي ځمکو د غصب اجازه ورنکړل شي. بغلان کې د نهرین جلګي سړک د لومړۍ لاټ رغونه پیل شوه. د ټولګټو چارو وزارت له لوري په بغلان ولایت کې د نهرین جلګي عمومي سړک د لومړۍ لاټ د اساسي رغونې چارې پیل شوې دي. دغه وزارت ویلي یاد لاټ چې 12 کیلومتره اوږدوالی لري د 192 میلیونه افغانیو په ارزښت د خصوصي سکتور په همکارۍ قرارداد شوی او تمه ده چې چارې به د 18 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د سیمو اوسیدونکو دغه پروژې پر پیلېدو خوښي ښیي او وایي چې دا ډول پروژې عملي کېدل د خلکو د تګ او راتګ او د سوداګریزو توکو د انتقال په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کوي. او روسي خبر دا چې ټرمپ او جاپاني لومړي وزیر په توکیو کې د سوداګرۍ او امنیت تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان له نوي لومړي وزیر سره په توکیو کې د سوداګرۍ او امنیت همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. دواړو خواو د نادرو منرالونو او مهمو فلزاتو د برابرولو تړونونه لاسلیک کړي دي. ټرمپ د لومړي ښځینه لومړي وزیر په توګه د تاکایاچي د ټاکل کېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې د واشنگټن او توکیو اړیکې به تر بل هر وخت پیاوړی وي. د دغه لیدنې پر مهال ټرمپ پر جاپان د تعرفو کمیدو سربیره د 550 میلیارډ ډالرو پانګونې ژمنه هم کړې ده. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.